أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. د سورہ ال عمران آخری سکیم مونږ د تاسیس الجماعت قاعده شروع کړې وې چې کوم هغه دینی جماعت باغی کې د 15 قاعده وی نو هغه د حق جماعت ته او دې سره یو ځای د دین کار کول غواړي. یو قاعده دا و چې د ارکان او عقیده په دې کې یو یې بر توحیدی، دویم د دې منشور بد الله کتابی، دریم د جماعت هر رکن دا بدایوي او دعوت کوونکی وي، سلورم د دې بخپل بیت المالی نوراکین بخپل وس مطابق په دې کې فندم کې انفاق وکړي او هغه په دې دینی کار باندې لګي. اوس د دې 118 آیات نا د 15مه قاعده بیانې او دې ته وایي حفاظت الجماعت چې غیر رازدار د دې جماعت رکن م جوړوا او د دې جماعت بیا حفاظت ضروری دی. کله چې د موحدینو داسې یو جماعت جوړ شو چې ټول مخلصین ملګری دي، ټول د الله د دین او د قرآن دعوت کوي، نو سپدې کې غیر رازدار سړی هغه نه پرېږدي. ولې تاسو به د دین د ترقۍ دپاره یو دراز خبره وکړئ چې موږ به داسې منصوبه بندۍ سره کار کوو. دا غیر رازدار سړی ستاسو ټول راز به فاش کړي او ستاسو هغه تحریک هغه چې په ترقۍ روانو نو هغه به شاته بوځي. نو په دې کې ډېر احتیاط پکار دی. دارنګ په دې جماعت کې ټول صادق او رښتینی مخلص قربانۍ والا ملګري وي چې د دې په عروج باندې خوشحاليږي او د دې جماعت په زوال باندې خفه کیږي. نو دا جذبه به هر رکن کی. په دې باندې بیا دوه تاریخي مثالونه به تاسو له راشي، واقع د غزوه بدر او واقع د غزوه احد. خو مخکې د آیات ترجمه ته وګورئ. یا ایها الذین آمنو، ای ایمان والو، لا تتخذوا بطانة تاسو منی سے رازدار، من دونکم سوا د خپل ملګرو نام، بتوانا هغه چاته وي چې رزله تعلق وسره هغه دوست چې دراز خبره هغه سره کی. نو تاسو چې کلم ملګری ګوره نو هغه بلټوي چې دا رازدار دی او کو نه دی. ځکه جماعت کې بعض اوقات امیر مشر استاد داسې خبرې وکي چې هغه صرف دغه مجلس پورې خاصي او هغه بار نی د کور خبره بهر کوي. او خیارانه موي کنه د کور خبره به بهر نه کې او د بهر خبره به کور نه کې، ځکه ستا د کور یو پرسنل میټر دی او هغه سیکریسی ده. نو هغه چاته مه ښایه، د خپل کور عزت هغه په دا ومه لګوه. دارنګ د دین د کار دپاره چې کوم ټیم او جماعت جوړ شوی دی نو دا به هم ډېر رازدار جماعت دي. په دې کې به چې کومې خبرې مشورې وشوي نو هغه به دې ملګرو پورې خاصي کوم چې د دې ارکاني عامو ذهنونو کې به د دې بحثونه نه کوي. نو دا وی ای ایمان والو منی سے بتوانا یعنی رازدار من دونکم سوا د خپل ملګرو نه. نقصان بسی که چرته دغه سے بتوانا راغی غیر رازدار سړی راغی، نقصانات ته اوس ګوره هغه بیا دا نقصان کوي. وی ځکه منی سے سوا د خپل ملګرو نه دا رازدار چې لا یعلونکم دوی صرفه نه کوي په تاسو باندې خبالن په فساد کې. اول نقصان که چرته ستا دا شکست مقام راغی نو دا غیر رازدار سړی تا ګورې پرېږدي نه، تاله شکست درکوي. دویم ودو ما عنتمو، دوی غواړي هغه چې تکلیفي په تاسو باندې او هغه چې تاسو مشقت کې پروزئ. دویم د زړه نه ستاسو په تکلیف او مشقت باندې سي خوشحاله چې کله به دوی چې ته په مسله کې ګیریږي
کله به دوی ته یو رکاوټ راځي دا هغه منافقي خو ستا جانچ نو کړی او دې ملګری کړی نو د تعالی کار وکړه. او دریم قد بدت البغضاء یقینا ښکاره شوي دي د بغض خبرې من افواههم د دوی د خلونه. دی به همیشه د امیر د استاد شاته خلاف خبرې کوي. ته چې کله یو ځای کېږي نو دغه غیر رازدار سړی به بل اوبراوي او بل به چې کوم دی پسخی چې وګوره مړه موږ له هده رانه کړه وګوره موږ یې خو پکې اډو یاد نه کړو نو بل به هم ځان سره ملګري کوي او د استاد او د امیر خلاف کوي به. دا ردکاري د بغض خبرې همیشه به د خولې نه جاري وي. چېرته پازیټیو سوچ په دې نه کوي دی به همیشه نګیټیو تھینکینګ کوي او دی به فساد غواړي اصلاح به نه غواړي. د دین په کار کې به همیشه ته اصلاح غواړي. که د دوه ملګرو سره خپل زړه بداوي هم راغی نو ته به د مصلح کردار ادا کوې. دا نه چې ته ورله تیلي ورته کړې او ښه په جنګ کې خلک یا که چېرته امیر او استاد یو فیصله هم کړه نو که یو داسې منافق سړی وي چې هغه شاته خبرې کوي نو ته یې چپ کا. مخلص ملګری دا دی چا ورته کښېنه هغه مشر دی هغه پوهېږي ته په څه پوهېږي نو بس هغه خبره دغلته ختمه کړي. منافقت هم دغلته دفن کړي. اوس چې کوم منافق هغه کې مرضي نو چې یو خبرو کې دی ورته دوه نورې هم وکړي یا او که نه پرون هم دا چل کړو بل ورځ هم دا چل کړو نو داسې کیسه نور هم ګرمه کړي. نو هغه اصلاح په ځای چې کوم دی لوی فساد خور کوي بیا ځان له ډله هم جوړوي. نو قد بدت البغضاء یقینا ښکاره شوي دي د بغض خبرې من افواههم د دې د خلونه. وما تخفي صدورهم هغه چې پټې دي د دې سینو کې یعنې هغه چې پټوي د دوی سینې اکبر خو ډېر لوی دي د خولې نه. ښه چې زړه کې کم پټ بغض کینه ساتلی ده د مخلص ملګرو ته دارنګ د امیر یا استاذ ته چې هغه والا څه وخت کې ترجیح نه ده ورکړې د حکمت په بنیاد باندې ځکه مشر پوهېږي هغه ته پته چې کم وخت کې کم کار کول پکاري نو ته خو تجربه نه لرې نو دې په زړه کې بلا بغض ساتلی او هغه کینه بغض بیا د ساتي او یو ورځ د خولې نه بیا ښکاره شي او هغه هم د آخري ورځې بیا الله بیا د دین کار دپاره نه قبلوي. د دین کار دپاره د زړه د الوخې دا به صفا ساتي. که دې کې د معمولي کوټو او دې کې د کینه بغض ملګري ته ایښې وه مخلص ته نو یاد ساته ته د دین کار نه شي کولی. ته به د دین د کار حوالې سره بالکل زړه صفا اوسېږي. که زړه کې دغه کینې بغض یو خلکو ته دی دشمنیانې پاللي نو ته بیا دایي خو نه ته خو بیا مخلص رکن نه. نو دې دپاره الله وایي د دې په زړونو کې تاسو ته ډېرې غټې خبرې پرتې دي او پټې منصوبې ستاسو خلاف جوړې کړې دي. قد بینا لکم الآیات یقینا مونږ بیانو واضح کوو لکم الآیات تاسو ته د آیاتونه ان کنتم تعقلون که تاسو د عقل نه کار اخلئ که عقلمن یې نو ګوره جماعت کې غیر رازدار سړی مه پرېږده دا کارونه بدله ګوري بیا یحبونکم او دوی مینه نه کوي تاسو سره تاسو یې ځان ته را جوختوئ چې دا زما مخلص ملګری ته ورسره مینه کوې ته یې خیرخوا یې او د بدخوا دی هغه مینه نه کوي تا سره بغض ساتي ولې غیر رازدار دی هغه پوه نه دی په قرآن باندې او تا ډایرکټ د شورا کې کینولی دی هغه پوه نه دی او ته ورسره د راز خبرې کوې د راز خبره به ډېر اعلی مخلص ملګري سره کوې چې هغه کلکي دا نه چې په عین موقع کې وتښتي او عین موقع کې ستا ټول رازونه فاش کړي او دا داسې د لستوڼي ماري دا غیر رازدار سړی چې دا ستا ډېر قریبي سړی وي انتهایی قریبي دی به تاله کار ګوري. حدیث کې راځي په چا د احسان وکړو نو هغه علي رضی الله عنه قول دی په چا د احسان وکړو نو د هغه د شر نه بیا ځان بچ کوو نو تا په احسان کړي تا ورسره ښه کړي خو هغه دا ښه نه برداشت کوي هغه هم تاله نقصان درکړي نو ته به ځان هوښیار ساتې چې یاره دا سړی دی ټیک شو ما غوله اهمیت ورکړی دی خو د هغه د چالاکیان نو هم ځان خبر ساتي چې سبا هغه داسې حرکتونه کړي چې د دین کار ته غټ نقصان ورسوي کم سے کم چې تم د هغه نه خبرې نو ګوره تاسو دوی سره مینه کوئ او دا منافقان تاسو سره مینه نه کوي نو شپږم وتؤمنون بالکتاب کله او تاسو ایمان وروړئ په دې کتاب ټول باندې او دوی کله څه مني او څه نه مني
یو خبره منی او دوه نه منی او تاسو خو په ټول دین باندې عمل کوئ. نو بل وګوره وَإِذَا لَقُوكُمْ کله چې دی مخامخ شي تاسو سره قالو دی وی آمنا مونږ ایمان راوړی دی. چې مخامخ راشي یره چې موږ خو ډېر تابعدار خلک یو ته اډر کوه مونږ به کار کوو. خو چې کله شاته شي نو بس بیا وایي چې دله د خپو نه لاندې راوغورځو بیا به ستا خلاف کوي. دا منافقي په مخ یو او په شاته بل. نو بله نښې وګوره وَإِذَا خَلَوْا کله چې دوی لاړ شي ستاسو نه نو عضوا چکونه لګوي علیکم الانامل ستاسو په ترقې باندې په خپلو ګوتو من الغیظ د غصې نه. او کله چې ستا د مجلس نه پاس شي دلته خو به ته ډېر سینه باندې لاسونه ایښي او یاره جي حلال کړي چرګان یو ته حکم کوه مونږ بیا ګوره. خو چې دې مجلس نه وځي نو چې ستاسو ترقي او ستاسو دا عروج ګوري که نه ډېر غصې نه څه کولی نه شي په خپل لاسونو چکونه شروع کړي. دا د منافق نښه ده. وګوره دی داسې کار کوي. او دا مفسرین وایي علیکم مطلب دی ای علی حالکم علی ترقی شانکم ستاسو په دې حال ستاسو په دې ترقې د بېګمان خپلې ګوتې باندې چکو لګوي. دا بعضې منافق سړي که نه خیال کې تلی تلی چې دا دې پلانکي دومره ترقي ولې وکړه او دا فلانکي دومره مخکې ولې لاړو دا ولې دومره ښه شو. نو بې خیاله خوله کې لاس ورکړي یکدم په دې خپله ګوته چکو لګوي. دغه بغضي سړی وي. ګوره بغض به چا سره نه ساتي. زمونږ پښتنو کې دا شی ډېر دی. په خپل خاندانونو کې یو چاته پکې ښه شي نو بل بیا نه برداشت کوي. نه هغه بل به د ده شاته خپې وایي. هلکه ستا خپلوانو کې یو ښه عهدې ته ورسېده یو ترقی باندې روان دی ته خوشحاله شه ته پې فخر کوه. دا نه چې ته له خپې وخې او ته بس شاته خبرې کوې. دا دین کې هم داسې ده. په دین کې چاله الله مقام عزت ورکړي نو بل یې نه برداشت کوي او چې ولې دې دومره مخکې لاړو دا ولې دومره ترقي دې وکړه نو بیا په خپلو ګوتو چکونه لګوي. نو ته ورته څه وایې پیغمبر ته وایي دې منافقانو خو تا سره داسې حرکتونه کوي خو ته به څه کوې. قل ورته وایه پیغمبره موتو بعیدکم زه مړه شئ په خپلې غوسه کې مړه شئ همدغسې ښه هېڅ کله تاسو چې کوم دی خوشحالېږئ نه مړه شئ په خپلې غوسه کې زموږ څه نه شئ کولی. دا اصل کې مفسرین وایي دعای شر ده. مطلب دا چې مړه شئ الله دې تاسو باندې د غوسې مرګ راولي زموږ غوسه کولی نه شئ. موږ به د الله د دین خدمت همدغسې کوو. د نبی علیه السلام تحریک چې کله رابره شو او روز په روز به خلک مسلمانېدل نو دې مشرکانو منافقانو برداشت نه کړ او دوی به دومره خلاف وکړو چې خپلو ګوتو باندې مې اخره کې چکونه ولګول چې دا څنګه چل کم سړی دې سره کینو نو مسلمانېږي دې څه جادوګر دی او دا چې دا کوم کتاب ښیي دا څه سحر دی ای په ذهن کې خو به سحر ارسو نور ورته پته نه وه چې کلام الله کې څومره تاثیر دی کلام الهی کې څومره برکت دی. دا خو د الله کلام دی دا خو د بنده کلام نه دا خو ډایرکټ په زړه باندې اثر کوي. نو هغوی به داسې خبرې کولې شاته. ان الله بېشک الله علیم هغه پوه دی بذات الصدور په خاوندانو د سینو مطلب ستاسو له زړه د حال نه خبر دی. نو که سم نه شوې الله به سزا درکړي. نو اتمه نښې وګوره نهمه ان تمسسکم حسنتون که تاسو ته ورسېږي څه خوشحالي نو تسؤهم دوی خفه کي او ان تصبکم که چېرته ورسېږي تاسو ته سیئتون څه بدي څه تکلیف نو یفرحو بها دی بیا خوشحالېږي په دې باندې. که تاسو ته خوشحالي ورسي نو دی خفئ دی وایي چې دا ولې دوی دومره ترقي وکړه ولې دوی دومره خوشحاله دي دی به خفه خفه ګرځي. فتح راشي په جهاد کې نو دی به وایي چې دا فتح ولې وشوه. دارنګ که چېرته تکلیف او شکست به وختي طور راغی نو دوی به ډېر خوشحالي مناوله. وګوره مونږ ورته ویې که نه چې مزه یو دوی لاړل مونږ ورته ویې چې د دې پیغمبر ملګرتیا مه کوئ ویې کړه اوس یې سر وخوړو نعوذ بالله د دې منافقانو به داسې خبرې کولې. الله وایي زه مؤمنانو ته یو هدایت کوي که تاسو په دې مصایبو د دې چل ول د دوی باندې صبر وکړو تقوا مې اختیار کړه نو د دوی دا چل تاسو ته هېڅ هم نه شي ویلی. ښه تاسو مطمئن اوسئ د الله د دین خدمت او کار په اخلاص جاري ساتئ. وَإِن تَصْبِرُوا او که تاسو صبر وکړو وتتقوا تقوا مې اختیار کړه لا یضرکم نقصان نشي رسولی تاسو ته کیدهم د دوی دا چل شیئا هیڅ. لسمه نښې ده قید
دوی چلونه کوي دا حق پرستو د مسلمانانو خلاف. نو ګوره کلم چې داسې حالات مخې ته راشي چې تا ته پته چې دا فلان کې ما سره حسد کوي، فلان کې ما سره دشمنی کوي، زما په طرقې خفه کېږي، زما په تنزلې خوشحالېږي، نو ته به صبر کې، ته به جلبازي نه کې. دویم تقوا، الله سره به خپل کلوز کنیکشن برابر ساتي، نو دی بیا ستا بګاړولی نشي، ته خپل کار جاری ساته. ان الله بشک الله بما پاسبان عملو چې دوی کوم عمل کوي محیط هغه احاطه کوونکي دي. ځا الله و چې سم کې زما د احاطې نه بهر نه، زه خو ګورم کنه چې ته څه کې دی مخلص مؤمنانو سره، منافقه کافره زه تا ته ګورم، تمہارا نه بچ کې دی بیا نشه، زه به تا راګیرو ما. نو دې ځای پورې دا د جماعت هغه 15 قاعدې وي. 15مه قاعده دا وه چې جماعت کې به رازدار ملګري ساتي. واخر دعوانا اللهم صل علی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله عليه وسلم.